ساده سړیا او مشران مرته غوسه شو قطعا دا شی بنه کړ تبلیغ بنه بدنامه دعوت بنه بدنامه غلط کار دې کړی دی نو بس خیر دې ما ته متوجه شي پرې بجلی بخپل کار کوي نام د جرنیل سے بجلی ده دیله موسی نوسی پکار ده څوک اوس هغه امریکا کې ناست دی نو دستخط به هم ته اغشتو خبره دا درو دې جومات کې کېناست مبارک صاحب چې کېناسته ډوډۍ به یې لېږله ښځې له او ښځې ته یې سوال جواب ولېږه چې زما د ډوډۍ نه بغیر د بل چا ډوډۍ به نه خورې زه چې کومه درلېږم همغه ډوډۍ به خورې ډوډۍ به یې لېږله هغه سوکلک موکلک او هغه سپوره ډوډۍ چې څلوېښت ورځې پوره شوې نو کور ته ورغی ښځه هم ډېره خفه وه چې د دې خاوند زه خوښه نه یم ولې نه راځي چې ورغې نو ورته وایي چې یاره ته خفه کېږه او که ما دا څلوېښت ورځې د غوندې ستا حقوقو کې کوتاهي وکړه د هغې زه معافي غواړم خو زما دا خیال و چې ته د بادشاه په کور کې اوسېدلې نو حلال ارام به دې خوړلي نو ما در باندې حلال رزق وخوړه دا څلوېښت ورځې نو د پلار د کور چې کوم حرام و چې ختم شي اوس دې نه پس که مو ته ملاویږو نو تم حلاله شوې پاک او زم پاک یم نو ممکن ده چې ما له خدای پاک یو بچی راکړي او ما هغې بچي ته نیت کړی چې کوم بچی ما له خدای ړومبی راکړي نو په هغه به زه د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کوم دې لپاره مې دا خواري وکړه څلوېښت ورځې مې در باندې حلاله ډوډۍ وخوړه نو تاریخ لیکي چې هغه له خدای پاک هغې ښځې له او هغې مبارک له الله یو زوی ورکړ هغه له عبدالله نوم کېښود عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث د ټولو محدثین امام بخاری امام ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه امام مالک احمد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی صاحب د دې ټولو عبدالقادر جیلانی د دې ټولو پیرانو د دې محدثینو مفسرینو په استادانو کې لوی استاد ته خدای پاک جوړ بخاری کې راځي ترمذی کې راځي نسائی کې راځي انا عبدالله ابن مبارک حدثنا عبدالله ابن مبارک دا ولې دا پاک بیبي او پاک سړی یو ځای شو نو د دواړو جهانو سردار مبارک چې فرمایي که نه چې دینداره ښځه وکړه چې کومه دینداره ښځه وي نو هغه کې دقه حکمت دی بچی چې پیدا شي اب هم دیندار او نیک عمل او صالحی خاول سره هم ښه ګزاره کوي قاری طیب سے رحمت الله علیه واقع لیکلی او مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی ده لطائفو کې بنی اسرائیلو کې یو سړی هغه ته خدای پاک په الهام په ذریعه د پیغمبر په ذریعه دا اطلاع وکړه چې ستا به یو درې دعاګانې خدای قبلوي هر وخت به الله نه سوال کوه خدای پاکه ماله دا دعا او دا دعا خدای پاک ته به جړل وی ستا درې دعاګانې به قبلېږي بس خوښه دې خپله چې کومه دې اوس خوښه چې ته څنګه غواړې درې به دې قبلېږي دې راغې ښځې ته یې لوي هلکه نیکبخته خو جومات کې کښېنه یو باندې خدای نه جنت وغواړه نورم که څه خوښ یا خیرت وغواړه جنت فردوس یا بل څه نو راغې ښځې سره یې مشوره وکړه ساده دا مولیان صاحبانه باید سادهګانې د دنیا سادهګانې المؤمن غر کریم حدیث کې راځي مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه له وزوی راته او ورته وی بابا سیکل کې تیل خلاص شوي دي پیسې راکړه او سیکل خو په تیل نه چلي هر سال به دې پیسې غوښتې یو ځای طالبانو تپوس وکړو چې دې زوی خو ما نه هر سال راځي وي سیکل کې تیل خلاص شوي دي دا څونه تیل خوري بې صاحب سیکل خو په تیلو نه چلېږي دا ګوره علما دي که دنیا نه بې خبره زمونږ باباجي به خبره کوله وي حضرت شاه صاحب انور شاه کشمیري رحمت الله علیه درس کې به وی انور شاه کشمیري رحمت الله علیه چې د غنم دا ونه دا به څونه غټوي د غنم ونه دا څومره څانګې کوي څومره غټوي دا غنم پکې کم ځای کېږي پته ورته نه لګېده چې د غنم بوټي څه ته وایي او مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه به ګړی له چابي نه شو ورکولی او طالب له ورکړه هغه به چابي ورکړه د دنیا په اوامرو کې
ندی خبر سادگان دی لیکن دین کې څومره جوور نظر لګيږي ورشو ګوره شاه صاحب فیض الباری وګوره او د مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله معرف القرآن وګوره او نور کتابونه وګوره سیرت مصطفی وګوره نو د هغې د زیرتیا او د هغې د علم او د دانایۍ پته به درته ولګي نو دا بابا هم راغی خدای پاک ورته ویلي چې 3 دعاګانې به دې قبلوم راغی ښځې ته یې لوی چې ښځې زما خو 3 دعاګانې خدای قبول کړي ښځه ورته وایي سړي یو به پکې ماله غواړي نو کېنه د ښځه خو په خولې یوازې هر وخت نیولي ناشکره قوم دا شکر چې لوډ سپیکر روان دی دا خبرې مې نه اوري دا هم د خدای پاک کرم او فضل چې دا روان دی د ځانه نه ویم د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لو احسنت الى احداهن الدهر که ټوله زمانه ښځې سره احسان وکړي ټوله زمانه الدهر لفظ ټول عمر جامه م راوړي ډوډۍ م راوړي پیزار م راوړي چې هغه څه وي هغه وله منې ثم رأت منک شیئا محدثین لیکي شیئا دا تنوین د تقلیل دپاره دی دومره معموني غلطي د غلطي در نه وویني لږه غوندې غلطي ټوله زمانه احسان کې ثم رأت منک شیئا دومره غلطي در کې وویني څه به وایي ما رأيت منك خيرا قط یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چې ته خیر نه دی لیدی حضور پاک مبارک د 14مې صدۍ نه مخکې د هغه پاکو بیبیانو متعلق فرمایي هن ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم تجربه کار سړی به فورم اخوی نبی علیہ السلام فرمایي تجربه کار سره دوزخ ته لاړم وي اکثر پکې ښځې پرت ناستې اکثر مې پکې ښځې ولیدلې د خدای رسول دا ولې بکفرهن د خدای کفر کوي یکفرن بالله وینا یکفرن العشیر د خاوند نه شکرې کوي دا خو د نبي علیه السلام وینا ده نو دې نه یک وخت ښځې ته وي سړی یو به کې مال غواړي مولانا اشرف علي صاحب لیکلي ډېره د عبرت خبره وی نیکبخت چې ته جنت به تاله مو غواړم ځان له بچو له په قلاره کښېنه دواړه نه مو خراب وی نه په هغه دوو چې غواړې وغواړه دا یو ماله وغواړه ښه ته څه غواړې ما دا دعا د الله نه غواړم چې ما خدای پاک واپس پیغله کړي پیغله پېژنې شکر چې ما خدای واپس پیغله کړي ځوان 14-15 کالو شو او داسې پیغلم نه چې په دې ټول علاقه کې زما په شان خوبصورت او ښایسته ښځه چې مخکې څنګه ما هغسې پیغله نه چې په دې ټول علاقه کې زما عمره خوبصورت او ښایسته ښځه بله ني سړی ورته وایي چې ګوره او یو 8 کالو ته مې وزمې نو ته دا دعاګانې مه غواړه په قلاره کښېنه چې ته قبر ته خو روان یو خدای نه به یو څو کاله ژوند زیات غواړو عبادت به ترې غواړو ګوره خو نیک سړی دی که خو الله ورته چې درې دعاګانې دله قبلو بهر صورت دا ورپورې نو خطره ښځې نه او خاوند خامخا مجبورېږي نه مجبورېږي تاسو ښه خلک کې تاسو زمونږ پېښور ته وګورئ د ماشوم په اوږه کېنولي او هغه ښځه محترمه چې ده نو هغه صاحب په دوکاندارانو سره ناستې او سوداګانې کوي اکثر سړي له مونږ تپوس وکړو که نه هلکه دا جامې خو درې دا کوم ځای کې اغېستي یاره جي دا خو ماله د وړو مور اغېستي شریعت کې شرعاً پر دا ټول علماء کرام ناست دي ځانه خبره به درته نه کوم شرعاً دا جایز دي چې ښځه لاړه شي بازار کې سړي سودا کوي او عرفاً جایز دي اخلاقاً جایز دي د پښتو په رنګه جایز دي نو فخر به بیا ولې کوو مونږه په دې مونږ فخر ولې کوو چې د کور وړ واخېستي د کور وړ ته جامې اخلي که طالب اخلي دا بے حیائی را روانه ده دا د امریکې چال دی تاسو ته محفوظ دی اډیشن تینا او نن په پېښور کې او زه په دې ورشه اسلام آباد کې او په پنډه کې وګوره کیبل نیټورک راغی پیژنې کیبل نیټورک نه پیژنې خدای درته نه ښایي الله ته خدای تاسو محفوظ وساته کیبل نیټورک څه شی دی زه درته ووایم هغه ښکری چې په کوټه پرته وي
بشنتین نو پاغي به سرورو 15 ملکونو سټیشن راکاږي او دغه ته یو کمپنی لګېدلی د ټلیفون غوندې تارونه پرې کوڅو کې خواره کړي دي د کم ملک کم یو فلم او کم سټیشن چې ته هر وخت کې راغشتل غواړي درته ښایي او ما د ماما یو زوینه تپوس وکړو پېښور کې ما وی دا غږی کیبل نه مې تا کتلی دی لکه وی ما د ګاونډیانو سره قدملي کې سي نو مخې ښکته که ما ته ویره جي بس دا خبرې پرېږده هغه فحش عریان او هغه څیزونه پکې درته ښکاري چې د انسان ذهن د هغې تصور هم نشي کولی او لږ مثال دله در کوم خفه کېږه ما دین کې شرم او حیا نشته حیا شته خو د دین حیا شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حیا چې شعبة من الایمان د خدای د هغه مونږ کې پیدا کړي ګوره شیخ صاحب زمونږ مولانا حسن جان صاحب ته د جمعې په مانځه کې چا چټ راولېږه فتوی ته یې غوښته د استفتاء نه غواړم یو جینۍ رالېږلی یو ښځې چې ما نه یو غلطي شوې ده او زه د هغې متعلقه تا نه فتوا غواړم چې د دې به زه څوکم توبه وباسم څوکم ما ته وښایه د دې څه تدارک چې کېږي چې خدای معاف کړي لاندې لیکلو چې زه ټي وي ته ناست وم سره د خپل ورور کیبل نیټورک والا ټي وي ته او هغې کې څه داسې پروګرامونه رالل چې زما او زما د رور نه هغه خطرناکه ګونه وشوه اوس زه څه وکړم امریکې مقصد دا دی د امریکې مقصد چې د مسلمان نه حیا ختمه کړي الحیا شعبة من الایمان بې حیایي پکې راولي ښځې بار وباسي سړي کورونو ته دننه کړي بربنټوب راشي دا مسلمان نه جهاد کولی شي او نه اسلام زنده باد ولی شي دا شی عام کوي دا د امریکې سوچ او فکر دی او منصوبې سره دا پروګرام شروع کړی دی خو خدای پاک دې زمونږ دا 2% 3% کې دا سوچه مسلمانان دي که نه زمونږ د زړه دا درد دی خدای پاک میدان ته راوباسي هر څو بیا خدای پاک ټیک کړي نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې هغه وایي ما ته دعا وکړه چې ما خدای پاک واپس پیغله کړي سړی ورته وایي چې ګوره ښځې مه کوه او دا دعا پرېږده او چې تا خیرت به وغواړوې نه دا یو بله له خامخا مجبوره شي سړی د ښځې نه دوی ولا وغوښته هغه خدای پاک پیغله کړه او مقصد چې پیغله شوه قشته شوه ډوله خوبصورته شوه هم خوشحاله ده غاښونه یې وتېرده خواره هغه بیا برابر شو مخیم برابر شو او خو خوبصورته شوه دې مورته خوشحاله غونده شو چې ښځه خو مې ځوانه شوه چې یو څو ورځې تېرې شوې که نه یو څو ورځې دا ښځه ورته وایي چې بابا داسې کار به وکړو چې تاله د خدای دغه کور ښه دی ما پرېږده چې چېرته بل خاوند وکړم خو ځوانه ښځه د بوډا سړي سره کوم ځای ګزاره زه چې ته د خدای یاده وه اللهو کوه ذکر و اسکار کوه جومات کې کښېنه بوډا سړی قبر کې د خپې ویزان دي او زه ځوانه ښځه یم نیکبخته ما پرېږده څه ښځې داسې کې د خدای نیکبخت دی خدای پاک در سره احسان وکړو خدای ډوله کړه نعمت ناشکري کې نه نه کېږي داسې خیر دې مجبوره کړو غریب خفه دی چې خدای څه وکړم ویې ګورې ښځې سمه شوې نه سمېږي دغه دعا به راله غواړي بس د زور راغی جوش پکې راغی غضب پې راغالب شو وی خدای زما دا ښځه اوس دویمه دوی استعمال کړه دا د هغه مخکني حالت نه هم ښه بتره کړي چې ښه بوډی شي دا ملی هم راټیټه شي دا غاښونه یې موځي ما ته متوجه شي غاښونه یې موځي او ښه بد شکله شي چې څنګه مخکې و چې د هغې نه ښه بتره شي او مقصد یې خدای پاک جوړه کړه چې جوړه شوه صیبه بس خاوند ته اوس په توبو شو چې دا سړي دا دې رانه څه جوړ کړل او هلته بچي ورپسې رالل چې بابا زمونږ دې مور سره څه وکړل هلته اوښیان ورپسې رالل
دی وی چې خدایه اوس په مصیبت کې ګیر شو، دا خو واقعي، دا خو زما دپاره شرم دی. وی خدای پاکه او درېیمه دوا استعمال کړو چې هغه مخکې زما ښځه سینګه وچه او مقصې شي، ښځه او مغسې جوړه شه، د هغه دیوال لاړې ختم شو. دا د ښځې مکر، د ښځو مکر او فریب، دا د ښځو مکر. نو ښځه ګوره دینداره ښځه چې وي که نه، د دواړو جهانو سردار مبارک له خدای پاک ډېر لوی علم ورکړی، او ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحى. دینداره ښځه خاون سره به ګزاره کوي، د خاون عزت به کوي، احترام به کوي، په لږه ډوډۍ به ګزاره کوي، په لږه جامه به ګزاره کوي، جنگ به نه کوي، جګړه به نه کوي، چې ته پې څه خدمت کوې نو هغه به دله کوي. حق څومره دی د خاون. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث اگر چې لغونه یو پټی کمزور دی خو فضایلو کې کافي دی. وی که یو سړی د خپلې ښځې ته ووایي چې د هغه غر نه به کاڼې وړې او هغه غر نه به وړې او هغې غر نه به راوړې دې له به راوړې، اگر چې دا ظلم د خاون په دې ښځه کوي، خدای به د خاون نه دې خبرې تپوس کوي ولې ظلم کوي. لیکن که دا حکم ورته وکړي نو ښځه دې کوشش وکړي او دا کار دې کوي. او که دا کار یې ونه کړه دې خاون، نو قیامت کې به الله د خاون د حق تپوس کوي. دا د خاون حق په ښځه. او بل یو حق هم درته وښیم، دا حدیث هم لغونې کمزوری دی، په فضایلو کې بیا هم کافي دی، او دا بیان هم کوي کور کې، ځکه ستاسو فایده هم ده پکې. یو حدیث کې راځي چې سړی کور ته راشي او ښځه راشي او چاپي ورته وکړي. تاسو چاپي ورته وکړئ؟ څه ورته وایي؟ زور چاپي ورته وکړي، خو خاون ورته نه ویلې چې راشه باندې چاپي وکړي، او دا په خپله راله چاپي وله شروع کړله. دې ښځې له به خدای پاک د خاون په دغه خدمت د 9 تولو سرو زرو د خیرات ثواب ورکړي. په د خاون حق. خو ګورې یو خبر یاد وساتئ، ښځه چې زور او چاپي کوي خاون له به کوي. سخر له ګورې منه دي ښه، بعضې سخران هم انګلیندو ته وایي راشه ماله چاپي وکړه، دا منه دي. لیور له ګورې چاپي ماپي ونه کړي، بلکل منه دي. الحم والموت هلاکت دی. سخر له لیور له چاپي کول بلکل منه دي، ممنوع. خاون له به چاپي کوي، خدمت وله کولی شي. او بل یو خبره درته وکړم، د ښځو د حیا او د پردې خیال په خپله وساتئ. غټ څادر او غټه برقه ورته په سر کې. ما خو تاسو ته باروي چې تاسو نیکان ځکه چې بانډو کې اوسېږي، شهري علاقو کې نه اوسېږي. کمې ښځې چې دا په نوک باشی مګلي، هغه پالش ورته وایي که څه شی دی؟ نوک پالش. ګوره دا دیني او فقهي مسله ده، نه ورته اودس کېږي، نه د جنابت غسل کې پاکي راځي، دا یو جدا جسد لري. او که د هغې په ځای عصرو نوکونه یې خوښ وي نو نکري دي پې پورې، دا جایز دي د ښځې لپاره. ښځې له نوکونه پرېښودل، دا غټ غټ نوکونه بعضې ښځې پرېږدي، دا هم ګورې ګناه ده په شریعت کې. بلکې ما یو ځل دا مسله کړې، ما یو ماشومه لور ده، نو ما پورې هغې خندل. ما ولې بچې ما پورې خاندي؟ وی بابا تا په جومات کې ده وي چې ښځې نوکونه ایږدي؟ ما وی او موږ په دې سوزکو کې ځو اکثر مو غیر اختیاري نظر پې پرېوځي. وی دا پریدي نه، وی دا بازار کې خرڅېږي، دلته یې لګوي. څومره ناروا. ښځې لپاره ویښته کټ کول قطعا و یقینا منع او حرام، او سړي لپاره انګریزي سر پرېښودل ناروا. اوس ښځې چې څومره دي سرونه یې کټ کړي دي، څومره لویه ګناه وګټله. ښځه چې دا نری لوپټی د جارجټ یا د سیپون مونږ ورته وایو، تاسو ورته څه وایئ؟ نری غوندې لوپټه چې په سر واچوي او مونځ پکې کوي، مونځ نه کېږي، قطعا نه کېږي. تپوس وکړئ علماونه، دا موجود علما ناست دي. ولې؟ دا ښځې دا ویښته، دا سټ، دا مری هغه عورت ته چې په مانځه کې د دې پټول واجب دي، او که د دې کشف راغی حرام دي، منځ نه کېږي ورسره. د دغه لوپټې نه بار د سر ویښته ښکاري، سټ ښکاري، مری ښکاري. هغه
هغه لباس ښځو له استعمالول چې د هغې نه پنډې ښکاري او دا لیچې او مټې ښکارېږي، دا هم د زنا یو قسم دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي یو اوږد حدیث کې چې اخر زمانه کې به داسې ښځې راشي کاسیات جامې خو به اغوستي لیکن عاریات بربنډې به صحابه تپوس کی د خدای رسول جامې به اغوستي بربنډې به وي او هغې خو د څوارلسمې صدۍ د دې زمانې جامې نه وي لیدې کړه او پلاره چې دي مایلات ممیلات سړو ته به ځان مایل کوي او په داسې انداز به رواني چې سړي ځان ته رامایل کړي. د ښاریو کې تاسو وګورئ او رؤوسهن كرؤوس البحت كأسنمة البحت. بحتی په عربو کې یو قسم اوخانو قبان به داسې یو طرف ته مایلو وي چې په لاره دي سر به داسې کاږه به سرونه وړي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخکنی ارشاد دی. اوس د هغې مصداق په دې بازارونو په دې ښاریو کې تاسو ته ښکاري که نه ښکاري؟ هم د زنا یو قسم دی. زنا یوازې دغه خاص زنا نه ده، د سترګو شته، د خبرو شته، د لاس شته، د زړه اشتها شته، دا ټول د زنا په اقسامو کې راځي. نو د ښځو متعلق پرده او ستر د دې ډېر خیال ساتئ، بې پردګۍ نه ګورې ځان ساتئ. ښځو ته په لارو کې قتل دا عظیمه ګناه ده. یو حدیث کې راځي چې کوم سړی ښځو ته ګوري په دې لارو کوڅو کې ښځو ته ګوري قیامت په ورځ به الله پاک د ده په سترګو کې ګرمه سیکه ور واچوي. ګرمه سیکه دا پکې خدای پاک واچوي. آنق ورته عربی کې سروپ ورته زمونږ دا پارسي بانان وایي، دا به ورته خدای په سترګو کې ور واچوي. څومره عجیبه ګناه د سترګو ګناه شوه. دې څیزونو باندې لږ سوچ پکار دی. نو هغه ښځه کول پکار دی چې د کمې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دینداره ښځه. دویم یو خبره درته وکړم، نبی علیه السلام فرمایي تزوجو نکاحګانې وکړئ، وتوالدو بچي راوړئ، وتناسلو نسل زیات کړئ.